تر خپل سړی ادینه پښتنه وکړي چې مور یې الله چرته دی ارزه کړي زی پښتنه دی وکړي دوی الله له مخله ودرېګو ار سړی د خپل مور نه نه پښتنه وکړي به بچي ارزه کړي نو ستا مذهب قبول شوی دی ستا مذهب دا خبره کړي دا چې کم سړی وای چې الله په عرش برابر دی که برابر نه دی یا په عرش برابر دی خو مال پته نشي چې الله عرش کم ځای کړي ودا سړی کافر دی دا پښتنه تور نه وکړه ستا مذهب کې خود شي راغلي دي اذا صح الحديث فهو مذهبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صحیح حدیث تعالی ورشه د اسما مذهب دی مذهب ته نه مې کومګې نه مانو ستا مذهب کې خدا ویل دی عین العلم کې مولا لخاری چې په ورځ قیامت د حنفیت پښتنه د شافعیت پښتنه د مالکیت پښتنه د حنبلیت پښتنه نه کیږي د عمل بالحدیث چې په حدیث څومره عمل کړی دی نو به وایي چې لم اتخذ فلانا خلیلا دی مولا تبو برباد دی ولی برباد کړم در قرآن و حدیث سے زواړولم لقد یقینا دواړولم زوانی ذکر دی قرآن نا بعد اجانی ورسیدین شما تراغلی دے انسان دے شیطان انسان لر شرمون کے